او زمونږ اکثر صحیح کم بچي زمونږ هغه چرته جمعات کې ډېر وخت تیری مدرسه کې وخت تیری کنه او چرته سبق وي مونږ لري کمړه دا بس ټول لګیا دي مزدوري کې ابل دکان سنبال کړي ابل اغلتا منډي سنبال کړي ابل پلان کې کار کې پلان کې روزګار کې او دا ظالم ال ته جمعات کې ناس ته بس تیار اخري او تیار اسکی زمونږ دا سوچ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې قصه کې قصه را یاد شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې سړی راغی یا رسول الله زما دا ضرور تاسو رښتو ورځ نازي قران او حدیث دکې او موږ ټول رونه کار کوو یا رسول الله اداره اپریدا ځکه زموږ ګل کاروبار او دا پلان کیسز دا خرابي نبی له صلوات و سلام لډیر سخت غوسه ورله نبی له صلوات و سلام ته فرمایل دا تا ته چې کوم رزق الله جل شانو درکې دام د دې سړي د برکت درکې کوم په جمعات کې ناشته دا سړی نه وای کنه الله جل شانو په تاسو هم ذلیل کړي دا یو دي تاسو به خیال کړي کنه زما د تجربه خبره ده ځینې کورونه داسي چې اغي یو انسان هغه خامخا یا په تبلیغي سفر کې چلیږي یا چرته په مدرسه کې یا چرته په جمعات کې د دې د پاره چې الله جل شانو په ټول کور باندې کی رحم پیو کو ټول کور هغه برکتی شه دی یو انسان د وجنه او ما کتلی چې ټول بیا کور ته یو ځای راغلی دی بیا په مالی مشکلات راغلی یا په صحت مشکلات یا اتحاد خراب شو نو خلک دا سکی اعتماد والا مسلمان هم دا امام ابو یوسف رحمت الله علیه او زما د بچی ذهن سازی کې دا تخنه کې او ته بوډۍ ته خپکیږه مو استاد بچی له سونه تنخواه ورکې دوی دون ول ورکې زبر دې په ډبل ورکوم دلته سبق لرالېګا امام ابو حنیفه وی ټیک ته بستا سره وی امام ابو یوسف رحمت الله علیه ناس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته خبره کې بچیا تکله قران او حدیث وې غنا اته کله دین زده کې یو ورځ براشي چې تب د بادشاه سره ناشته په تخت باندې او د خلکو فیصله وکړي او دویمه خبر دا چې تب د اغي سره د پستو او د بادام فالودي خوري بس هغه شي دا پستو د بادام د فالودي دا پکې شي بس هغه خبره سي غب شان د ښکار شو بس ټیک ته استاد بس خبره وکړه او د خیال نو چې امام ابو حنیفه او د الله جل شانو سره ډېر لوی تعلق او قلندر هر چې گوید دی د گوید بزرگان جسوي اسنه یغي دار سخکاری امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا سره وخت ور کو امام ابو یوسف رحمت الله علیه لوی سړی لوی عالم ته جوړ شو بیا امام ابو یوسف رحمت الله علیه فرمایي چې ما خپل استاد ویلو چې ګور دا قران او دا حدیث پستا پارځه کې پکار راځي دا خبره په ذهن کې ودا ټولي خبره په ذهن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې وفات شو د فقها او د علماء کرامو تنخواګانی بند شوې رزق بند ختم امام ابو یوسف رحمت الله علیه کور کې ناس ته داسې کچ شان کور دي خپل محله کې ډیر زیات سوچ کوي چې خدایا دا بس کی اوس لاړو چر سبزی والا ته وی جره تا ته یو مسله دینو خیمه او ته مال سخوراک سراکا او ته سیب وي په مسلو باندې نه خرصومه او مسلو چاله نه ورکوم داسې زونه بل خوراک والا پس لاړو سراکا او ته په مسلو باندې نه خرصومه چې ته پیزار شلیدل او پیزار ویوړو چمیار لچدار لوګند مسله به ته خمغه ته نه سیب سراکا نو یاله بدل پیزار وګند مدغه شاندي چاله په مسلو باندې پیزار نه کړنو ډیر زیات خفه شو امام یوسف رحمت الله علیه تراغه چې د کور مخه د ګوري او گاونډي د ډېر بدمعاش ټایپ خانه کې دی نو هغه ولاړ چرته امام یوسف دا محله ده دلته وته دیوال امام یوسف څه بده چې په دې لار ز منزل زما او د لار جمعات ته نږدې ده او د لار راتمه بندوا او ځکه کته د لار بند کې نزو بیا د تاوی کما غکلی باندې براتاوی کوم جمعات ته برازه ما تکلیف ته بیا د لار راتمه بندوا او د امام ابو حنیفه شاګرد ډېر زیات اجل سره هغه ته وی اخان وته وی کته چرته د بادشاہ هغه پالکی نه د پالکی ټانګه ته د بادشاہ په هغه ټانګه کې راشي کنه او خادمان د سره نو بیا وي ته دونه سړی نه خکور ته نه شابه ځه امام ابو یوسف رحمت الله ټیک ته بس لاړ بس دیوال خو هغه و دې کې امام ابو یوسف رحمت الله لري خفه دی چې زمو استاد ما ته خبره کړې و او دا خو ډېر لوی انسان و ځکه اول کې هم ته پته نه لګي زم ماشوم او ما چې بس خبره وکړه خو وروسته خو چې امام ابو حنیفه ما ته سویلی هغه ټول صحیح ثابت شوی او هغه ما ته وی چې ته د بادشاہ سره ناسې ته بدا کې زما اوس حیثیت دې زه تر ورسېدم چې ما سره د رزق زما درک نه لګي زما پیزار څوک نه ګڼي په دین اسلام په یو مسله باندې ما سره څه کی لک سات پس دروازه وټکې دی امام یوسف رحمت الله علیه ابو یوسف رحمت الله علیه راوته ویجی سوکه ویجی مونږ بادشاہ خپل غلامان خادمان را لګیو پتا پسې او بادشاہ سلامت ته مسله راغلی ده او ټول علماء باندې مسله وګرځیدا او تر دې پورې چې د بادشاہ سلامت سره په مجلس کې لیث ابن سعد غوندګ رحمه الله پشان لوی خلک ناست هغه وته وی چې دا مسله تاسو کوم نشي حل کولې او یو انسان اغړي زیات ګمنام دی او د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد دی ابو یوسف نوم دی یعقوب نوم دی یعقوب ابو یوسف نوم دی که هغه سړي سره موږ رابطه وکړو کې دی شي دا مسله حل شي هغه سړی سي دراولې
هغه کسانه هغه د امام ابو یوسف رحمت الله علیه مخې ته دا خبر وړاندې کړه هغه د سم مسله دا وې دا خو بادشاه پوه شو دا ستاو د بادشاه خپل غپ ته زمونږ بده کې سن شو ویلې اوس بادشاه بسوي نو وزې چې زو بس نو د څه بنځي وي بادشاه سلامت تخپل وی وی آی پی ټانګر علی ګل دا کوم چې شاهي خاندان دا ناغي کې وتا مونږ بوزي سینه موزي خاول خو یا گاونډي ته ورټه کوي سیب وي دا دیوال لرکا راځي ټانګر اغلی دا دیوال لرکا دیوال شابه شابه دا لرکا دیوال میواله هو پلر امام ابو یوسف رحمت الله علیه راغی دربار ته بادشاه سلامت هغه ته وي چې را ماته ډیره لویه مسله راغلی یو مسله صدا وای جی وې د سکار وې زما کور ولا په منځ ولاړ او زخکار لتل ما بهر وتم بادشاهان خکار لزی او زموږ داخله کوم کله خکار لز وای زرا علم ما چې زموږ کم غشي دی او د خکار چې کم سامان دی هغه مې پکارو کور ولا ته مې आवाज وکړو کور ولا په منځ ولاړ او زه غوسه شوم هغه سلام وګرځوي ماته چې دوزخی ته ما نه ګوري چې زمونږ کومه وای ما ته کزه دوزخی مت په ما باندې کانی ته لاقه اوس دې چاته څه پته لګي سړی جنتی دی سړی هغه جهنمی دی نو مسله ډیره مشکله شو امام ابو یوسف رحمت الله علیه وتو فرمایل چې بادشاہ سلام زستانه او تاسو کومه بیا ورته مسله حل کوم وي ست تاسو وي ته چرته د الله نه یریدلې د الله نه یریدلې او ته یو د الله نه نه د سیر نه خالص الله جل شانو نه یریدلې چې ملاوت پکې نه یا وي بالکل یریدلې مو کله وي داسې یو زنانه وا هغه ته پیسو ضرورت او دا غي نه ما غلطه مطالبه کړې و وي چې هغه رااله ما ته چې دروازې بند کا وي چې ما ټولي دروازې بند کړې وي چې ټولي بندي او ټولي بندي خو یو دروازه دا غنه بندي ما ته چې کوم دروازه دا وي چې الله طرف ته کوم دروازه دا غنه بندي وي زه یریدم د الله جل شانونه هغه جنې راته وي چې زه ډیره پاک دامنه مخزه خپل لوګي او خپل تندې خپل عزت په سر باندې راغستې مزه کزه دی حالت تر ورسیدم چې شرطم غلط زنانه نه یم زه د الله نه ډیر زیاتو یریدم الله جل شانو ته مې وجړل فریاد مې وکړ الله جل شانو یا الله زه بیا غلط کار نه کوم په خپل ژوند کې هغه د الله جل شانو نه یریدل ابو یوسف رحمت الله علیه په خندا شو ته وای جی طلاق نه دی شوی نو بادشاہ سلامت خدان له عالم هغه ته دلیل پکار دی د سینه به دلیل خبره قران او سنت کې دلیل پکار دی هغه الله جل شانو فرمایي چې کم انسان زمانه او یریدو خپل خواهشات هغه کنټرول کړه یو خبره هغه د پر جنت نه بلکې ډبل جنت ته سده دا وته جنتی مستاد طلاق نه دی شوی ته دوزخی نه وي کم ځکه الله جل شانو قران کې ولي من خاف مقام ربه جنتان کم انسان چې د خپل رب نه ویریدو او اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى د انسان د پر جنت نه د انسان د پر جنتونه دي امام ابو یوسف رحمت الله غډیر خوشاله جو بادشاہ سلامت روټه مې دلکړي کین او ځان سره په تخت باندې او بیا داسې په کندولونو کې سره له په کټورو کې وې داسې دي بادشاہ سلامت امام ابو یوسف رحمت الله علیه ته بادشاہ وی جی وی دا خو د بادام او د فستو په آلوده ده امام ابو یوسف رحمت الله علیه غټه وخت کې سترګونه روان شوي چې وا ابو حنیفه وا سچ دی ویلی دی هغه د کاڼي